د پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ وکیلان د ګولیا دوشنبه په ورځ واشنگټن ته راغلل او د عدالت په هغه مجلس کې حاضر شول کوم کې چې د انتخاباتو د نتیجو په تړاو تورونو کې د ټرمپ د مقدمې سماعت لپاره د 2024 کال د مارچ 4 نیټه وټاکل شو. په دې مقدمه کې په ټرمپ تور لګیدل چې غني کوښښ یې کړی د جنوري په 8مه کانګرس کې د انتخابي نتایجو د تصدیق مخه ونیسي. د ټرمپ وکیلانو جج ته خپل مایوسي څرګنده کړه ځکه هغه مطالبه کړې و چې د مقدمې سماعت د 2024 د اپریل نه وړاندې ونه ټاکي، یعنی د صدارتي انتخاباتو وروسته دی وي. بل پلو سرکاري وکیلانو مطالبه کوله چې منصفه پلاوی دی په همدې دسمبر کې وټاکل شي او عدالتي کاروایی دی د جنوري په 2مه پیل شي. د امریکا د صدارتي تاریخ یو کارپو الن لیکمن او وی ای ته وویل چې جج تانیا چوتکن مضبوطه ده او هوښیار فیصله کړې ده. She made some very good points. هغه زینډیرو خو ټکو ته اشاره وکړه دا چې عوام په حقیقت سره غواړي د انتخاباتو نه وړاندې پوه شي په یو ډول یا بل ډول په دې خبر شي چې آیا ټرمپ رښتیا هم په دې سنجیده تورونو کې مجرم دی او کنه. په واشنگټن کې د شهريانو یو منصفه پلاوی په دې قضیه کې په ټرمپ باندې فرد جرم ولګولو او هغه کې ور باندې څلور تورونه لګولي چې پکې امریکا ته د دوه کور کولو سازش او د سرکاري عمل مخې ته د خنډ جوړولو تورونه هم شامل دي. ټرمپ د دې تورونو په خبرګون کې ځان بې قصور بللی او د شواهدو بغیر څو ځله ویلي چې د دې الزامونو وجوهات سیاسي دي. How can my corrupt political opponent دا څنګه کېدای شي چې زما فاسد سیاسي رقیب جو بایدن ما د یو داسې انتخابي کمپاین پر مهال عدالت ته کش کړي چې زه په دې کمپاین کې ډیر زیات مخې ته یم، مګر ما مجبور کوي چې د ناحقو او جعلي الزاماتو او تورونو د مقابلې لپاره پیسې او وخت مې د کمپاین په ځای هلته ولګوم. ټرمپ ویلي چې په هغه باندې لګیدلي فردي جرمونه صرف په ووټرانو کې د هغه ملاتړ زیاتوي. مګر د ټرمپ یو ریپابلیکن رقیب د ارکنزا پخوانی گورنر ایسا هچنسن وایي هیڅ امکان نشته چې ټرمپ د عمومي انتخاباتو وګټلی شي. ریپبلیکن ووټرانو ته پکار دي چې پوه شي د ډونلډ ټرمپ سره نشو ګټلی او هم په دې خاطر زه دا خبره ډیره په نیغه کوم. تاریخ پو الن لیکمن وایي د جنوري د 8مې نیټې واقعات ټول د عوامو د سترګو مخې ته وشول او ټرمپ ته یې دا خطر مخې ته کړی چې د آینده انتخاباتو نه وړاندې ممکن عدالت کې مجرم وګڼل شي. What if Trump is sitting in jail? که ټرمپ په جیل کې واچول شو دا امکان لري نه ښکاري. د ټیکنیکل اړخه هغه بیا هم انتخاباتو کې ودرېدلی شي، مګر آیا ریپبلیکنان په رښتیا غواړي چې خپل انتخابي ټیکټ داسې یو چاته ورکړي چې زمونږ د جمهوریت په راغورځولو کې مجرم پیژندل شوی وي؟ ټرمپ د امریکا په پخوانیو صدرانو کې لومړی کس دی چې د جرمي تورونو سره مخ شوی دی. که چیرته مجرم وپیژندلی شي ممکن خپل د عمر پاته برخه به په جیل کې تیره کړي. هغه باندې په نیویارک، جارجیا او فلوریدا کې هم مقدمې درج شوې دي. د سینډي سین ریپورت فواد لامي، وی ای ډي واشنگټن.